السلام علیکم حکمت الله یم. په پاکستان کې ستاسو په سوچ کې دغه شی راځي چې په پاکستان نور ملکو ته موږ ویسټ کنټریز ته لاړ سو، یورپ ته لاړ سو، دورې دومره مهنګایي نه ده، مګر په پاکستان کې د مهنګایي وجوهات څه دي؟ د بیورو اف سټیټسټکس دا یو اداره ده چې پاکستان کوم انفلیشن ریشو د دغه چې کوم ډیټا ریلیز کړی ده دغه په مطابق منت ټو منت یعنی د میاشتې چې کومه مهنګایي ریشو ده هغه 48% ده، یعنی مارچ څخه ونیسئ تر اپریل پورې 2023 دا 2023 د مارچ څخه تر اپریل پورې چې کوم د مهنګایي ریشو ده یا ډیټا د غیر استل دغه څو 48% ده. بیا ایر ټو ایر هغه ډیټا هم ایشو کړی ده چې هغه 2022 تر 2023 د جولای تر جولای پورې، یعنی 2022 جولای څخه ونیسئ بیا تر 2023 جولای پورې د انفلیشن چې کوم پرسنټیج دی ریشو د ریټ دی هغه 28% دی. بیا په 2024 په کال کې دغه چې کوم مهنګایي ده یعنی د بیا 2023 تر 2024 پورې چې کوم انفلیشن ریشو دغه 23.41% ده، یعنی 3.41% مهنګایي ده. بیا که دغه 2024 یعنی د اکتوبر د میاشتې څخه چې کوم مهنګایي چې کوم ریشو دغه 7.2% ده. بیا په نومبر کې 13 میاشت کې چې د مهنګایي کوم ریشو ده پرسنټیج دی هغه 4.9%. دا خو چې دی د بیورو اف سټیټسټکس خپل ډیټا د ایر ټو ایر یا منت ټو منت کوم ډیټا ایشو کړی دا هغه موږ وویل چې دا ډیر زیات پرسنټیج دی مهنګایي په لحاظ باندې. اوس راځو د دې وجوهات څه دي. تر ټولو اول وجوهات دا دي پرایسز اف هایدروکاربنز. هایدروکاربنز مراد چې د ډیزل سولو ستا کویلاس ولا ستا ال ان جی ګیس ستا چې کوم انډستریز چلیږي هغه ټوټل پر امپورټډ هایدروکاربنز باندې چلیږي، یعنی ستا ډیزل سو یا ستا ال ان جیس ولا چې کوم ستا الکتریسيټي د هغه د چرته د هایدروکاربنز جوړي دا ټوټل امپورټډ دي. هغه تا ته تر ټولو مهنګه ترینه پریوزي، یعنی ډیزل فراول باندې چې پاکستان کم از کم تقریبا 4000 ميگا واټ الکتریسيټي کار دی دا د ډیزل څخه جوړي، دا رقم بیا د ال ان جی څخه جوړي. ال ان جی په دویم نمبر ته ټولو مهنګه ترینه هایدروکاربن دي چې هغه پاکستان ته بجلی په جوړولو کې دوی پریوزي. نو تاسو سوچ ولګوئ چې ستا بجلی یا چې هایدروکاربنز د وجې جوړیږي کنه نو هغه ته امپورټ کوي ته خپل هم نه لري، نو ته چې د بار امپورټ کوي ته په ډالر باندې اخلي، نو ته دومره ګرانه پریوزي چې کوم بیا پروډکټس جوړیږي ځکه ښکاره خبره ده که انډستری کوم پروډکټ جوړي هغه به ته ګران درکوي. یو خبره خو هغه د دویم خبره ده چې ستا پرایسز چې دي په دویمه پرایسز اف الکتریسيټي هغه ښکاره خبره ده، یعنی ستا د بجلی چې کوم پرایس دی هغه د 16 د یو د اچانک لوړ 54 پی کی آر ته، یعنی د 14 سپیس لوړ تقریبا په 450 سپی باندې یو یونټ سول په دوه کال کې دا تر ټولو های پیک باندې د پرایسز لوړ. اوس برته بیا تاسو په ځین کې هغه د تاسو اساسانه د بار چې د بجلی دوی پرایسز ولې پور سو ښکاره خبره ده ستا به بجلی چې د هایدروکاربنز جوړیږي د ډیزل جوړیږي ال ان جی جوړیږي هغه امپورټ کیږي چې امپورټ کیږي په ډالر باندې ته په انټرنیشنل مارکیټ کې ورګرانې بیا چې ستا تر وړې په ډالر باندې ستا کرنسی ډی ویلیوډ ده، یعنی ستا کوم کرنسی چې د ملک پاکستاني روپی چې ده یو ډالر ته کم از کم 284 روپی باندې یو ډالر ته پریوزي. نو د بجلی ته چې د ډیزل سره یا د ال ان جی سره بجلی جوړوي نو ښکاره خبره ده ستا بجلی هم ګرانه پریوزي. نو انډستری چې په بجلی باندې چلیږي چې انډستریز کوم پروډکټس جوړوي هغه ښکاره ده ته بیا پر تا چې کوم خټم خرڅوي ګرامې درته خدا پیند مثال په انډستری چې جوړیږي هغه انډستری بجلی پاکستاني بجلی د تقریبا یو یونټ هغه ته په 55 روپۍ پریوزي. دغه پیند چې دا پیند بیا د جوړ کړي د 10 روپۍ پیند وي منګرال ته چې کوم خرچې د پرواچه لیبر ایکسپنسز پرواچوي الکتریسيټي بلز پرواچوي دا پیند ته تقریبا 30-40 روپۍ 30 روپۍ باندې پریوزي. یو بل وجوهات چې د مهنګایي د هغه د پرایسز ان ترانسپورټ ګوره ستا چې کوم ترانسپورټ دی یا ترانزیکشن دی کنه د دې چې کوم پرایسز دی هغه بیا پر ستا چې کوم ګاډیان چې دی هغه په ال ان جی باندې چلیږي یا په ډیزل په پټرول باندې چلیږي هغه بیا ته امپورټ کوي د ګلف کنټریز څخه کوي یا د میډل ایست مثال سپوز پاکستان سعودي عربیا څخه کوم هایدروکاربنز امپورټ کوي نو په ګاډیان په هغه باندې چلیږي نو تاسو چې یو لیټر د پټرول تقریبا 300-350 روپۍ باندې ملاويږي نو هغه چې کوم پروډکټس د یو ځای نه بل ځای ته شفټ کیږي سپوز د کوټا نه بیا کراچي ته د یا د کې پی کې لاهور ته راول کیږي پر دې باندې چې کوم د ترانسپورت خرچه د زیاتیږي نو ته چې راوړي پروډکټ ته د کې پی کې چې تا بغیر لوکل ایریا کې چې د مثال د سیب یو کیلو دی تا په 50 روپۍ سپوز مثال درکوم په 50 روپۍ ته پرې وځي چې کوم هغه سیب ته برته بیا د ترانسپورت وږي کراچي ته راوړي یا لاهور ته راوړي
پر دې ګاډي باندې پېټرول یا په ال ان جي باندې د ګاډي نه چلیږي چې خرچې پر واچوي د 50 خطا ته لاړ 110 120 روپۍ باندې پرېوځي نو دغه وجه هم ده چې د کوم ټیم د ترانسپورت پرایسز زیات سي په دې وجه به د دې سم مهنګایي ډایرکټلی پورته کیږي یو بل خبره ده پرایسز اف انډستریال ګډز برته خبر راځي مینه ګور مین کنسپټ په دې کې بار بار ریوایزیږي اوس انډستری وای چې د انډستری کوم ګډز دی هغه په پرایسز پور سي مهنګایي جوړه سي ولې نه جوړیږي هغه چې دا انډستری چې ستا په الکتریسيټي د ستا چې کوم لیبرز ته تنخواهي ورکوي او چې کوم الکتریسيټي بیلز دي د ګیسونو بیلان دي هغه برته بیا ګیسو بجلی چې د امپورټډ ال ان جی او ډیزل سي مطلب هغه شی برته بیا ریوایزیږي پر هغه خرچې ډېر زیات راځي ځکه چې پروډکټ جوړوي هغه ته ګران پرېوځي نو د بیا خرڅې هم ګران ځکه ولې د کمپنۍ خو انډستریز خو خپل ځان تاوان نشي کولای بل راځو پرایسز اف فود چې کوم ټیم د خوراک قیمتونو پورته سي مهنګایي راځي ښکاره خبره د ګوره سچ کوم فود دی ستا فرټلایزر دی چې ته کوم ټیم کار کوي کنه ستا فرټلایزر چې راوړي ستا چې کوم انډستریز هغه پروډکټ فرټلایزر چې خرڅوي ګران دی ولې هغه خپل بیا ګران جوړیږي ګران پرېوځي ګران خرڅیږي نو پر دې باندې د فرټلایزر خرچې پر واچو برته د واټر ټیوب ویلز دغه شریج د بجلی بلان دي نو ځکه د دې خوراک چې دی برته تیارېدو کې چې دی یا کوم مارکیټ ته چې را رسیږي برته بیا د ترانسپورت خرچې پر واچو چې مارکیټ سره راځي د پرایسز الریډي ډایرکټلی پورته کیږي دا وجوهات بل راځو اوس مثال کې تور پر دا خود مهنګایي دغه مهنګایي وجوهات اوس مهنګایي خو موږ دا ویل چې مهنګایي د کوم وجه سره راځي کنه موږ لوکل فودز ول د پردي پرایسونو پورس په دا دغه موجه کېدای شي اوس مین وجه د تر ټولو بیسیک وجه چې دا کرنسي ډیویلیویشن دوه ګوره ستا کوم سکه د کرنسي چې دا ډیویلیو هغه ټیم کیږي چې ته دا وایي چې ستا په ملک کې د ډالرو کمی وي ټیکس ستا ټوټل ټریډ چې دی هغه په ډالرز باندې کیږي په دې وجه باندې ستا کرنسي چې دا ډی ویلیو سي مختلف ریزنز کې کېدای سي خو هغه ته راځو سپوز ته شي په د دغه شي د کلم دی دا ته را راول مثال ته مالایشیا سه امپورټ کی په مالایشیا کې نو انټرنیشنل ټریډ چې کوم کیږي په ډالر کې جوړ ډالر چې د ګلوبل کرنسي ده دا پتا په مثال ته په $2 باندې واخسي کنه په پاکستان کې $1 مثال سپوز دا ټیم په 284 باندې چلیږي نو دا 280 ملټیپلای کا تقریبا دغه دی تا ته یو پنځه دی ګس مثال ته په $1 اخستې دلته تقریبا دغه دی اندازه وکړه مثال در کوم چې $2 برته بیا پاکستاني کرنسي کې تر کنورټ او بیا په 2 باندې ډیوایډ ک څو راځي ښکاره خبره ده بیا ته پر پی په ډالر راخه پر پی خرڅه په دې کې دا غشي ته د ډیر ګرام پریوز امپورټډ بیا دویم دي کنډیشنز اف امیپ د امیپ کنډیشن چې دی ګوره امیب ته دا وایي ته چې لون درکې ته لون تاسو په یو کال کې ته لون نشي پرې کولای دی بیا ته وایي چې وایي ته چې لون پرکې د کوم د ګورنمنت سروینټس یا ټیچرز دا غو پنشن ختم کړ یا ته دا وایي چې وایي د ګیس کوم پر یونټ دی سپوز د بجلی د چوم په 47 روپۍ چې لري درته وایي چې وایي په 50 روپۍ کوي پر یونټ بیا دا وایي چې وایي چې کوم د 600 یونټ بعد کوم چې بجلی ډیره زیاته استعمالول هغه 50 بجای 55 57 څومره زیاته بجلی استعمالي دا زیات کوم نو دا چې څنګه زیاته د امیپ کنډیشن ستاسو د کول کې د امیپ کنډیشن منې کني تاسو خو امیپ کم لون چې دی هغه نه ریلیزي نو ته چې داغه کوم کنډیشنز ومنه ته چې بیا په انډستریز کې ساري بجلی چې ور په ورته چې تقریبا 5000 یونټ استعمالي نو څنګه زیاته استعمالي هغه د یونټ پرایسز زیاتې نو هغه چې کوم بیا ګډس پروډکټس جوړي نو دا خرچ خو برته بیا پراغلي وي ځکه د پروډکټ انډستری جوړ کې برته چې خرڅي دا پرایسز ډیر زیات نو خو مشکاره خبره د مهنګایي به دویم خبره ده انفلیشن ان انټرنیشنل مارکیټ یو دا خبره ده په انټرنیشنل مارکیټ کې شي ګرې سپوز لکه د هایدروکاربنز پرایسز سپورت سي لکه مثال په دنیا کې داسې د غراسي کنفلیکټ راسي لکه رشیا یوکرين کنفلیکټ علي یا داسې مثال په میډل ایست کې حالات خراب سي یا داسې په فګل کنټریز کې داسې حالات خراب سي چې هغه د وجه پرایسز هایدروکاربنز د پورت سي هغه ان ډایرکټلی اثرات پر شش باندې لويږي پر ډومېسټک لیول باندې ملويږي پر هغه پر انفلیشن باندې لويږي پر کرنسي سستینبلټي باندې لويږي بیا یو بل ریزن دا د پولیټیکل انسټیبিলিټي په ملک سپوز لکه دا اوس چې کوم انټرنل یا ډومېسټک چې کوم پروټیست شول په ملک لاري بند سي روټ باندې سي مین کوم هایویز یا بند سي کوم دغه دي ان دغه دي کوم ډومېسټک ټریډ ترانسپورټیشن دی هغه بند سي نو تقریبا په عربو په اس کم اکارډینګ ټو ریسنت ریسورسز دا خبره چې وسوله چې مثال تیر په کوم کرنٹ پروټیسټ په تیر میاس کې دا خبره چې پارابو پیسو باندې پاکستان نقصان وکړي د چوش د وجه د دې پروټیسټ د وجه اوس اصل کې د دې سولوشنز بچی شو وای منګای بو ختم کیږي سره کم
څو سولوشن به زه تاسو شامل څو سولوشن به ان شاء الله تاسو په کمنټ کې لیکئ چې کوم سولوشن تاسو په ذهن کې راځي چې داغه د وجې مهنګاي ختم کیږي. ټیک زو اوله دا د کرنسي ویلیویشن ته خپل سکه مضبوطه کوي ستاسو چې کوم کرنسي د به مضبوطه کوي ته کټوره کوي به د دې سم مهنګاي ختم کیږي. نو تاسو په ذهن کې راځي چې بای کرنسي به سره کمزور ورکو. تر ټولو اول شی د چې ډالر وراوړي په ملک به د ډالر چې کوم پیداوار دی یا چې کوم سټوریج دی کنه دا به زیاتوي د دې دا به کموي نه په ملک نو به دا زیاتیر سره کم دوی مخ اول تر ټولو اول شی دا شی به تاسو چم کړئ ته به ایکسپورټ زیاتوي امپورټ به کموي. ایکسپورټ به مطلب دا غوډي چې ته په ملک خپل شی جوړې خربار به وړي دوري به خرڅې لکه مثال په ملک چې غنم شو یا ستا په ملک ورزي سوي یا ستا په ملک دار کم ټیکسټایل ګوډز لو دا به ته په ملک جوړې بار به وړي خرڅې به نشته خرڅې نو انټرنیشنل مارکیټ چې کم ټریډ دی په ډالرز باندې کې خلک په تاسو ډالر درکې یا دوی مدار کم کې دي ریمیټنسز به وي دا تاسو په بار کې کم خلک چې دي یا بلینیرز دي یا کم ستام ورکینګ پیپل دي یا لیبرز کار کوي هغه ته به ملک له پیسې را لېږي هغه به تعالی په ډالر کې را لېږي په یان کې به را لېږي په درهم کې به را لېږي. نو دغه ساده ملک کم ډالر دی یا سستینبیلیټي فزیکل سستینبیلیټي هغه به مینټین کیږي. دا یو بل اپشن دا یو بل شی دا دی چې سټاپ ډالر ټریفیکینګ مو د په دې کې ډیر زیات بلیمز پر دا شی باندې راولو او ډیر زیات پر دا شی باندې یو کنسرنز ول چې بای چې کوم ټیم طالبان حکومت لري په دې کې د ډالر ټریفیکینګ ټو افغانستان ډیر زیات کړي نو ګورنمنت ته پکار دا دی چې ډالر ټریفیکینګ بند کړي. یو بل شی دی هغه انکریز ایکسپورټس دا مش خو ویلو امپورټس ایکسپورټس بولته به ایکسپورټ زیاتوي په دې کې ستا ډالر سستینبیلیټي دا غو زیاتېږي سو امپورټس به کموي. دوی مخ بعد ډیکریز ډالر پریشر د دې مطلب څه دی د دې مطلب ډیر زیات ډیر ټیکنیکل چې پاکستان ته خاص کر کې یا ډیولپینګ کم کنټریز یو ته ډیر زیات تاوان رسولې دي هغه دغه شی دی چې بای ته به یو مخ کم ګلوبل ټریډ دغه په ډالرز باندې کې اساس فزون کې هم د رجستر زوري خلونه د چمبر په ډالر سټیف کې نه ټریډ وی ګلوبل ټریډ خامخا به موږ په ډالر کې کو نه پاکستان ته پکار دا دی چې د ډالر بجای یو الټرنیټیو کرنسي پیدا کې پر هغه باندې ټریډ وکړي لکه مثال په تور یان سلو درهم سلو ایروس ولا پر دا باندې ډالرز کې د کم ډالر ډیپندنسي د دا کم کې یو پولیټیکل سټیبিলিټي ده دا تر ټولو زیات دا دوه چې دی یا ډیکریز ډالر پریشر دویم چې دی پولیټیکل سټیبিলিټي دا دوه شان تر ټولو اهم دي چې ترنه په نیمه پردیش باندې عمل نه کړي خاص کر ګورنمنت هم عمل پولیټیکل نه پر کړي. پولیټیکل انسټیبিলিټي هغه شی دی چې ملک د دننه خاص لاندې خاص ټوټل کوکله کړي دي چې یو ګورنمنت کوم پالیسی کنټینیوټي دا هغه ترنه په نه راغلي ار یو ګورنمنت چې راځي کوم تیر ګورنمنت کوم پروجیکټس لانچ کړي دي هغه پر هغه ځای پاتې سي یو خبره یو ګورنمنت چې راځي بل ګورنمنت باندې الزامات لګوي یو ګورنمنت چې راځي پر بل ګورنمنت الزامات لګوي تاسو ته معلومه ده تقریبا په تیر 4 کال کې پاکستان ترنه په دې ګورنمنت نه راغلی چې هغه د 15 کال پوره کړی وي یو پر بل الزامات یو د بل مخالفت او زیاتې دښمنی ده په دې کې کوم سیلف انټرست یا پولیټیکل انټرست یا پولیټیکل سکورینګ دی بس پاور د ووټینګ بانک دی د دې وشاته روان دي د پاکستان چې کوم بیسیک دی یا ریالیسټیک ایشوز دي پر هغه باندې څه هم د امپلیمنټیشن نه دی شوی. نو ګورنمنت ته پکار دا دی یو پورا یو راوند یو داسې پولیټیکل ډیبیټ اوړي نیشنل لیول باندې چې په دې کې هر پولیټیکل پارټي وي یو پولیټیکل هارمونی بیلډ کړي او خاص کر کې پر پاکستان چې کوم اکونومیک او فزیکل ایشوز دي پر دې وجه باندې زیات ورغېږي چې پاکستان چې کوم کور کنسپټس دي یا کور کوم کیپاسټي د پکار پر هغه کار وکړي لکه مثال کې تور پر ستا په ملک کې لکه رایس چې دی لکه ستا په ملک چې ګندم دی غنم دی کنه یا ستا په ملک کې چې کوم ټیکسټایل دی پکار په هغه شین چې پاکستان چې دی سیلف سفیشینټ وي پکار دی پر هغه ډیر په ځبان ډیر زیات کار وکړي پر اګریکلچر ډیر زیات کار وکړي ستا شان امپورټ سي سوري ایکسپورټ سي نو دغه څه ستا ډالرز راځي په هغه ستا اکونومي سسټین سي او خپل پاور به پیدا کړي پوزیشن به پیدا کړي کنه نو دا غوړي شانو چې موږ انفلیشن وویلو د دې کازز مو وویلو سولوشنز مو وویلو کله د نه علاوه د دې داسې یو کازز وستاسو په ځین کې راځي یا سولوشنز وستاسو په ځین کې راځي تاسو په کمنټ سیکشن کې ولیکئ امید لرم په دا ویډیو به تاسو سره خلاصوي مهرباني الله حافظ.